نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو خويندو اورونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو ورځ عبد الله ابن دینار رحمه الله چې تابعی دی او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د شاګردانو د جملې څخه دی. دی حکایت کوي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د خپل یو تعداد شاګردانو سره د مدینه منورې څخه د مکې مکرمه په لور د سفر په حالت کې و. کله چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د خپل شاګردانو سره مکې مکرمه ته نږدې کیږي، دلته یو سړی ګوري. دغه سړی څوک دی؟ دی یو اعرابي دی، صحرانشین بادیانشین یو سړی دی، د دشت او صحرا اوسیدونکی دی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د ته غږ کوي. دی چې کله نږدې راځي دی ترېنه پوښتنه کوي چې آیا ته فلان د فلاني زوی نه یې؟ دغه اعرابي صحرایي سړی ورته وایي چې هو زه د فلاني زوی یم. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په دغه وخت کې یو چپن اغوستلی وي. دغه چپن د خپل ځان څخه وباسي او دغه اعرابي ته یې ور اغوندي. بیا د خپل سر څخه لونګۍ لرې کوي، دغه دستار او لونګۍ هم د اعرابي په سر اږدي او بیا د خپل هغه مرکب څخه هم ښکته کیږي چې دی پرې سپور دی او اعرابي ته وایي ته په دغه مرکب باندې سپور شه. اعرابي په هغه مرکب باندې هم سپروي، بیا ورته وایي چې زما دغه چپن او دغه لونګۍ او دا مرکب ټول ستا ته هدیه دي. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما شاګردان تعجب کوي. د ته وایي چې یا امام دا تا څه کار وکړه؟ یو خو ته د سفر په حالت کې خپل چپن د دغه اعرابي ته ورکړه. حال دا چې د اعرابو خلک د دشت او صحرا اوسیدونکي خلک چپن نه پیژني، هغو دپاره د چپن ارزښت معلوم نه دی. بیا ته هغه خپله لونګۍ او دستار چې ستا د فضیلت او د علم او د مرتبې او مقام یو حیثیت دی دا دې هم ورته ورکړه. د هغې سره ته خپله د سفر په حالت کې خپل مرکب نه راښکته شولې، هغه دې هم دغه اعرابي ته ورکړه. ځان دې په حرج او مشکل کې واچوه. حال دا چې اعراب که ډېر لږ کم څه هم ورته ورکړي هغو په دې باندې راضي کېږي، خوشحاله کېږي، هماغه ورته اکتفا کوي، کفایت کوي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ورته په جواب کې څه وایي؟ دی ورته فرمایي د دغه شخص پلار زما د پلار ملګری و. د دغه شخص پلار د عمر رضی الله عنه چې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه پلار دی د هغه ملګری دی. دغه حادثه مسلمانانو یا دغه واقعه موږ او تاسو ته یو درس راکوي چې د پلار د مرګ څخه وروسته، د مور د مرګ څخه وروسته بهترینه نیکی چې هغو سره اولاد کوي د هغو نیکو ملګرو سره مرسته ده. د پلار نیکو ملګرو سره مرسته کول، هغو سره ښېګړه کول، هغو ته خیر رسول، هغو ته ګټه او نفع رسول، د هغو اکرام او عزت کول، دا موږ او تاسو ته اسلامي لارښوونې دي. او عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما همدغه حقیقت په خپل عمل کې موږ او تاسو ته ښایي چې دی د سفر په حالت کې دی خپل مرکب هغه ته ورکوي، دی پیاده کېږي خپل مرکب هغه ته ورکوي، خپل چپن ورکوي، خپل لونګۍ ورته ورکوي، چې دغه شیانو په هغه وخت کې ډېر زیات قیمت درلوده، هم مادي قیمت او هم معنوي قیمت. نو یو د هغه شیانو څخه چې یو اولاد که غواړي خپل مور او پلار ته د هغو د مرګ څخه وروسته ګټه او نفع ورسوي، د هغو د نیکو ملګرو عزت کول دي، اکرام کول دي، هغو سره هغو ته نیکي رسول دي. ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې موږ او تاسو ته فرمایي ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه او کما قال علیه السلام. بهترین نیکی، بهترین نیک کار هغه دی چې انسان د پلار یا د مور د مرګ
وروسته د هغه دوستانو سره وصل کړي، د هغه دوستانو ته ورسوي. بهترینه نیکي هغه ده چې مسلمان د والدینو د مرګ څخه وروسته د هغو دوستانو سره کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. نو په همدغه اساس مسلمانانو هر کله چې والدین یا یو د هغو نه وفات کیږي هغو باید هیر نشي، او د هغو نه هیرول دا دی چې د هغو دوستان نیک خلک چې ژوندي دي هغو سره باید نیکي وکړي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او د هغو امر دی موږ او تاسو ته چې هم رسول الله په خپل ژوند کې په دې باندې عمل کوو، صحابه کرامو دغه سنت ژوندی کړی په خپل ژوند کې، او موږ او تاسو ته هم دې امر کړی دی. همدارنګه یو صحابي دی، د هغه نوم دی ابي اسید مالک ابن ربيع الساعدي رضی الله عنه. دی فرمای یو ورځ موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو مجلس کې ناستو. په همدغه وخت کې د بني سلمه قبیلې یو شخص مجلس ته راځي. د بني سلمه قبیلې یو شخص مسجد ته راننوځي. دی راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته پوښتنه کوي، فرمایي چې یا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ یا رسول الله زما د والدینو د مور او پلار د مړینې څخه وروسته د هغو د وفات او مرګ څخه وروسته آیا د هغو د نیکۍ څخه څه شی په ما باندې پاتې دي چې زه یې ترسره کړم؟ یعنی آیا داسې کومه نیکي پاتې ده چې زه د خپل والدینو د مرګ څخه وروسته ترسره کړم او فایده او ګټه یې هغو ته ورسیږي؟ دغه صحابي ته ګورو مسلمانانو څومره د خپل والدینو په فکر کې دی چې والدین وفات شوي دي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي او د یوې نیکۍ پوښتنه کوي چې ما ته داسې یو کار وښایه، داسې یو عمل راته وښایه چې د هغې په سبب باندې زه د مرګ نه وروسته هم خپل والدینو سره نیکي وکولی شم. سبحان الله. نن وخت کې تعداد انسانان هم شته چې مور او پلار دفن شول، خبره خلاصه شوه، بیا په عمر کې نه پلار یادول دی او نه مور یادول دی او نه دعا کول دی او نه نیکي ده او نه صدقه ده او نه خیرات دی، مګر دغه صحابي رسول الله ته راځي او د مرګ څخه وروسته د والدینو هغو سره د نیکۍ په اړه پوښتنه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې فرمایي نعم، هو داسې نیک کارونه شته چې د والدینو د مرګ څخه وروسته ته هغه ترسره کړې او هغو ته یې ګټه ورسیږي، هغو ته یې فایده ورسیږي او تا به هغو سره د مرګ نه وروسته هم یوه نیکي کړې وي. هغه کارونه څه شی دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته څلور شیان ښایي چې څلور عملونه دي. که دغه څلور عمله ته په دنیا کې ترسره کړې نو د هغې فایده او ګټه به د مرګ څخه وروسته هم ستا والدینو ته ورسیږي. لومړی څه شی دی؟ الصلاة علیهما، والدینو ته دعا کول دي. والدینو ته دعا کول، د مرګ څخه وروسته والدینو ته دعا کول. والاستغفار لهما، والدینو ته مغفرت او بخښنه غوښتل دي د الله څخه، چې د مرګ څخه وروسته والدینو ته دعا کوي او د الله څخه والدینو ته مغفرت غواړي. دریم وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، صله رحمي کول هغه کسانو سره چې د هغو د نږدېوالي او قرابت سبب ستا پلار یا مور ده. یعنی هغه خپلوان چې د هغو خپلوي تا سره د پلار په سبب باندې کیږي، لکه ستا کاکا دی، ستا عمه ده، ستا د مثلا د عمه زامن دي، د کاکا زامن دي، یعنی هغه خپلوان ټول چې د پلار د نسب له خوا نه تا سره اړیکې لري، یا د مور خپلوان چې تا سره د مور د نسب په واسطه اړیکې لري، لکه ستا خاله ده یا ستا نیا ده یا نور خپلوان دي چې د مور د نسب په واسطه ته ورسره صله رحمي پیدا کوي. نو دغه خلکو سره باید صله رحمي او رابطه وساتي، د هغو احوال پرسي وشي، هغو سره مرسته وشي. همدارنګه څلورم شی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یادوي و اکرام صدیقهما، د پلار او مور د دوستانو اکرام، هغو سره نیکی کول. نو دغه صحابي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي چې یا رسول الله زه د مرګ څخه وروسته د مور او پلار سره سره کم نیکی وکولی شم، ما ته داسې عمل وښایه چې د هغې ګټه زما مور او پلار ته زما د هغو د مرګ څخه وروسته هم ورسیږي او زه یې وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته همدغه څلور شیان بیانوي چې هغو دپاره د الله څخه مغفرت وغواړه، هغو ته همیشه دعا وکړه او د هغو خپلوانو سره صله رحمي وکړه او د هغو د ملګرو سره مرسته او نیکي وکړه. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هماغه لارښوونه ده چې موږ او تاسو هم باید د والدینو د وفات څخه وروسته ترسره کړو. دغه څلور شیان مسلمانانو ډیر مهم دي. اول دعا کول،
د دعا په اړه باندې مونږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان وفات شي نو دغه انسان ته هیڅ شی ګټه نه رسوي مګر د درې شیانو فایده ورته رسیږي. یو د هغې نه صدقه جاریه ده چې تا په دنیا کې یو جاریه صدقه ترسره کړې ده، که ته وفات هم شي د هغه جاریه صدقې اجر تا ته در روان دی. هغه علم چې تا زده کړی او بل چاته دې ښودلی دی، د دغه علم ګټه تر څو چې تر قیامته پورې د دغه علم فایده خلکو ته رسیږي تا ته ګټه رسیږي. او دریم ولد صالح یدعو له، صالح اولاد، نیک اولاد چې خپل مور او پلار ته د مرګ څخه وروسته دعا کوي. که چیرې ته ځان ته صالح اولاد وایي، ځان ته نیک انسان وایي، نو ستا د نیکۍ او د صالحوالي تقاضا دا ده چې مور او پلار ته باید دعا وکړي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته چې مور او پلار ته دعا کوي صالح وایي، نیک انسان، نیک اولاد. هغه انسان چې مور او پلار هیروي د مرګ څخه وروسته هغو ته دعا کوي، دغه انسان صالح نه دی. ځکه د صلاح نښه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي هغه دعا کول دي. ته باید مور او پلار ته دعا وکړې، همیشه هغو ته په دعا کې یاد کړې. ځکه الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې مونږ او تاسو ته امر کوي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ته په دعا کې ووایه چې یا الله زما پر مور او پلار باندې رحم وکړې. رب ارحمهما، یا الله زما پر مور او پلار باندې رحم وکړې. كما ربياني صغيرا، څرنګه چې دوی زه وړوکی لوی کړی یم. په داسې حال کې، په داسې وخت کې چې ته محتاج وې، ډوډۍ دې خوړلی نه شوه، غاښونه دې نه درلودل، ګرځېدلی نه شوې، تشناب ته نه شوې تللی، خپل ضرورتونه دې نه شو رفع کولی، ستا په دغه وخت کې ټول خدمت مور او پلار کړی دی. تا ته غذا آماده کړې ده، تا ته د خپل ځان شیدې درکړې دي، ستا د داوی کړې ده، ستا دپاره بېخوبي کړې ده، ټول زحمتونه هغو ګاللي دي تر څو تا لوی کړي. نو دا چې دوی په تا باندې دومره غټ احسان کړی دی او ستا د لویښت، ستا د زیږېدنو سبب مور او پلار دی. که ستا مور او پلار نه وی ته به د دنیا کې نه وی. نو په دغه اساس دا به ډېر کلکه ناشکري وي، غټ کفران به وي چې انسان خپل مور او پلار د مرګ څخه وروسته په دعا کې هیر کړي. نو دا د الله عز وجل امر دی وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ته دعا کې وایي چې یا الله زما په مور او پلار باندې رحم وکړي، ځکه دوی زه وړوکی لوی کړی یم، ما سره ډېر مشکلات تیر کړي دي. همدارنګه بل آیت کې الله عز وجل مونږ او تاسو ته همدغه حکم بیانوي چې رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا الله ما ته مغفرت وکړي، ما ته بخښنه وکړي، زما مور او پلار ته مغفرت وکړي، ټولو مؤمنانو ته مغفرت وکړي. همدارنګه نورې دعاګانې مسلمانانو، هر قسم دعا چې انسان غواړي د الله څخه هماغه مور او پلار ته باید په دعا کې یاد کړي. 5 وخت لمونځ چې کوو، په 5 وخت لمونځ کې اول خپل ځان باید یاد شي، د خپل ځان څخه وروسته مور او پلار یاد شي. مور او پلار باید هیر نشي. اول خپل ځان، بیا مور او پلار دی، بیا مور او پلار نه وروسته استاد دی، د هغه مقام دریم راځي. همدارنګه هغه توصیه چې په دغه مبارک حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته کوي هغه استغفار دی. خپل والدینو ته، خپل مور او پلار ته د مغفرت غوښتنه ده. ستا والدین هم انسانانو، کیدای شي ستا په پالنه کې د هغو نه څه تقصیر شوی وي، کوتاهي ترېنه شوي وي، ګناهونه ترېنه ترسره شوي وي. ته باید د الله څخه هغو ته مغفرت وغواړې چې یا الله زما والدینو ته مغفرت وکړي، یا الله زما د والدینو ګناهونه عفو کړي، یا الله ته هغو ته دغه ګناهونه په نیکیو باندې بدل کړي، یا الله ته دغو قبر ورته د جنت باغچه وګرځوي، د آخرت د عذابونو مشکلاتو څخه خلاص کړي. یعنی هر هغه دعا چې ته غواړې والدینو ته وکړه، مغفرت ورته وغواړه. دا دویمه توصیه ده. او دریمه توصیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ده چې هغه صله رحمي چې د هغې والدین سبب کیږي، یعنی هغه خپلوان چې ستا د پلار په سبب ستا سره خپلوي پیدا شوي، یا د هغه کسانو خپلوي چې تا سره د مور په سبب پیدا شوي، دوی ټولو سره باید نیکي وکړي، صله رحمي ورسره وساتي. ځکه صله رحمي ساتل فرض دي او قطع د رحم حرام دی. قطع د رحم، هغه خپلوي چې الله فرض کړی د هغې ساتل، احوال پرسي، پوښتنه کول، د ضرورت په وخت کې مشکل ته رسېدل، دغه ټول باید وساتل شي، ځکه دا ټول الله عز وجل فرض کړي دي او قطع د رحم حرام دی. همدارنګه څلورمه توصیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ده چې د والدینو د ملګرو سره نیکي کول، د والدینو نیکو ملګرو سره نیکي کول. باید انسان هغو سره هر څومره چې نیکي کولی شي نیکي ورسره وکړي، د هغو مشکلاتو ته رسېدل، د هغو احوال اخیستل، د هغو ضرورتونه رفع کول، د هغو څخه د خدمت کول، هغو ته د هغو څخه دعا غوښتنه، دغه ټول په همدغه مبارک حدیث کې شامل دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل کې هم دا موږ او تاسو ته ښوده.
حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله یو پسه یا ګډ الالو او د هغې غوښه به د خدیجة الکبرا رضی الله عنها ملګرو ته تقسیمو. دا د خدیجې فلان ملګري ته ورکړی، دا یې فلان ملګري ته ورکړی، دا یې فلان ملګري ته ورکړی. د هغو ټول هغه خورلنډې چې وي خپلوان یا ملګري دوستان چې وي ټول به د هغو ته ویشل او په هغو به یې تقسیمول. دا هماغه یوه نیکي ده چې خاوند هم د خپل مېرمن په حق کې کولی شي، همدارنګه د مور او پلار په حق کې کولی شو. اوس وخت کې هم مسلمانانو موږ او تاسو نه همدغه غوښتنه ده چې خپل والدین او خپل مور او پلار که غواړو چې د مرګ نه وروسته هم هغو خوشحاله وساتو، هغو سره نیکي وکړو، نو دغه شیان باید عملي کړو چې یو د هغو نه دعا کول دي، هغو ته مغفرت غوښتن دي او خپلوانو سره صله رحمي کول دي او د والدینو ملګرو سره د هغو عزت کول، د هغو اکرام کول، د هغو خدمت کول او هغو سره مرسته کول دي. الله عزوجل ما ته او تاسو ته ټولو مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.